خوږو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ. مورې ته مې په زړه کې د ناول شپږمې برخې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې یم. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د عاقب رنګ والوت. بیچاره نه یې د تیښتې لار ورکه کړې وه. څو څپېړې یې په مخ مخ وواهه. ژر د دیواله تر څنګ پټ شو. هغه په ژړا د حمید څنګ ته ورغی. زه هم په پټه پټه لاړم. حمید چې عاقب ولید ډیر خوابدی شو او وی ویل خیر دی وروره مه ژاړه. هغه په خپل هوش کې نه دی او موږ به صبر کوو. الله تعالی به یې ښه کړي راته. تاسې کور ته لاړ شئ، زه هم درځم. موږ حرکت وکړ. په عاقب مې زړه ډیر دردېده. نور مې څه یاد نه و. خدا مې ویل وروره داسې ښکاري لکه چې ښوونځي کې تکړه شوی یې. او ویې ویل زه په څه حال یم او ته په څه. خو وروره د پلار او استاد وهل یو شان وي. تو سوچونه مه کوه. هغه ډالیو ته پام وکړه کومې دي چې ترلاسه کړي دي. که څه هم د عاقب زړه مات و، خو هغه ته مې د ډالیو خبرې کولې تر څو وهل یې له یاده ووځي او له سره یې ښوونځي ته وهڅوم. بیا یې نتیجه ښه وه. هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. دا ځل عاقب په ازموینه کې دوهم نمره شو، خو زما د نمرو اوسط ترې زیات و. له مدیر صاحبه مې غوښتنه وکړه چې عاقب اول نمره اعلان کړي. هغه ویل داسې نه کیږي، دا زموږ د ادارې اصول نه دي. ورته مې وویل هیله کوم زه نه غواړم عاقب خوابدی شي. بیا یې وویل یو کار کیږي چې ستا ډالۍ به هغه ته ورکړو. ما ویل سمه ده منم یې. نتایج اعلان شو. مدیر صاحب وویل چې اوله ډالۍ د عاقب لپاره. په ویاړ یې چک چکې ووهئ. د عاقب په څېره کې د خوشحالۍ نښې ښکاره شوې. منډه مې کړه او ورغاړې وتم. لاس مې د هغه له اوږې تاو کړ او ومې ویل راځه چې کور ته ځو. د رسېدو سره سم عاقب مور پسې چغه کړه مور جانې مورې. مور مو چې د ده خوښي ولیده وی ویل څه دي زویه څنګه دومره خوشحاله یې؟ عاقب وویل مورې مور جانې ته خو د دروازې شاته وګوره چې څه دي. هغې چې بهر سر راښکاره کړ له ډالۍ سره زه ولاړ وم. مور مې وویل زویه تا بیا ډالۍ راوړه. او مې ویل نه مورکۍ ما نه عاقب راوړه. ما ته یې مخ کړ. رښتیا عاقبه تا اول نمره شوې؟ ژر مې د دوی په خبرو کې ځان ور وغورځاوه. هو مور جانې ته پوهېږې د عاقب نمرې له ما زیاتې وې، ځکه خو یې ډالۍ هم وګټله. هغې دواړه ښکل کړو او خپلې سینې پورې کلک ونیولو. پلار مې بیا عاقب ایثار کړ او مې ویل خدایا خیر کې بیا به څه کوي؟ هغه ورته ویل دا ډالۍ به درته وسوځوم. تاسې ولې نه پوهېږئ؟ و د حمید مورې دا زامن دې پوکه که نه؟ ته خو پوهېږې چې خلکو موټرې بنګلې او څه واخیستل، خو زما بچي دي ښوونځي پسې ټومبلي دي. بیا به پوهنتون وای دا عمر خو په همدې کې تیر شو که نه؟ تاسې ولې نه پوهېږئ؟ څادر یې څنډ واهه او د باندې ووت. عاقب حمید ته وویل که ته نه خفه کېږې زه ښوونځی پرېږدم. همدا به ښه وي چې تا سره کار وکړم. حمید هم وویرید او وی ویل سمه ده عاقبه، څنګه چې ستا خوښه وي. زما اندامونه مین ځپلي دي. که پلار جان ووهلم نو کار به څوک کوي؟ که هغه مو مور بیا په وهلو ټکولو راونیسي نو بیا به څه کوو؟
له همدې وجې عاقب له ښوونځي محروم پاتې شو. استادانو به له ما پوښتنه کوله عاقب ولې غیر حاضري کوي. ما به ورته ویل کورنۍ ستونزې دي چې حل شي نو بیا به راځي. بله ورځ خپله مس یا استاد او مدیره موږ کره راغلله. وی ویل عاقب له ډېرو ورځو غیر حاضر دی، ښه به وي چې راشي، ګنې محرومیږي. حمید ناست و. وی ویل څه ووایم، پلار مو له ښوونځي کرکه لري، عاقب نه پرېږدي چې ښوونځي ته درشي. مدیر چې کله زموږ د کور په حال پوه شو خواشیني یې څرګنده کړه. نور نو هغوی ایثار نه شول او د تللو په حال کې وویل الله مو مل شه. په دغه شیبه کې مې پلار راغی، په مخه کې یې ډکه لوټه ایښې وه. هغه یې له قهره په پښه ووهله. ټول وویرېدو چې د پخوا په څیر مو بیا ونه وهي، خو له نیکه مرغه خپلې خونې ته لاړ. استاد مدیر ته په سترګو کې اشاره وکړه. آیا دا یې پلار دی؟ مدیر سر وښوراوه. هو. هغې ورته د تللو اشاره وکړه او دواړه ووتل. د خښتو بټۍ هم 2 میاشتې بنده شوه. حمید د کاغذونو په ټولولو پایل وکړ. ټوله ورځ به ګرځېدو، ماښام به یې 1 ګونې او 2 ګونې سره یو ځای کړلې، ټولې به 25 روپۍ جوړې شوې. زه هم د سهار لخوا ښوونځي ته تلم. ماسپښین به مې یو ځای د عاقب سره کاغذونه راټولول. څه موده پس مو له هغه ځایه بلې بټۍ ته کډه وکړه او د هغه ټیکهدار څخه مو 50,000 پیشکي واخیستې. نیمې پیسې مو پخواني ټیکهدار ته او پاتې پیسې مو مور ته ورکړې. هغه ضعیفه شوې وه، اکثره به د سر ټپ له وجې پازابېدله او زګیروي به یې کول. مور مو غوښتل چې په ژوندون د حمید واده وکړي. هغه ته یې وویل زوی جانه، زه غواړم مخکې له مرګ نه ستا واده وګورم. د ارمان ډولۍ خو مې ونه لیده، پکړی کو شوه. موږ ټول ترې چاپېره شو. ویل مو مه ژاړه مورې، ته به تل له موږ سره یې، ته خو د مرګ خبرې هېڅکله مه کوه. حمید وویل ګوره مورې، همدا ته یې چې موږ در باندې راټول یو. پاتې شوه د واده خبره. ما نه غوښتل چې ژر واده وکړم، خو ته چې د ارمان خبره کوي نو ستا چې څنګه خوښه وي. منم یې، ستا د خوښې لپاره هر څه ته چمتو یم. هېڅکله به غم ته اجازه ورنه کړم چې تا ته نږدې راشي. مور مو هغه خپلې سینې پورې ونیوه او ښکلې کړ او ورته یې وویل زوی جانه، زه غواړم چې ستا د تره لور درته وغواړم. مورې، اړتیا نشته چې له ما پوښتنه وکړې، ستا په رضا زما رضا ده. مور ډېره خوشحاله شوه او په بله ورځ دوکاندار اکا کره په جرګه لاړه. هغه تره چې کله یې هم موږ ته د اولاد په سترګه نه دي کتلي، کور کې به یې د خوراک او څښاک تنګ سوه او ده به د ارمان او حمید له مجبورۍ غلطه استفاده اخیستله. دوی به یې ځنګله ته د خسو لپاره لیږل. بیرته به چې راتلل نو یو بار به یې ترې په یوه نیمه کالدار اخیسته. خو دا سوچ له یو تره سره هم نه و چې دغه بې سرپرسته ماشومان مدرسې او یا هم مکتب ته ولیږي. مور مو د تره څخه د هغې د لور غوښتنه وکړه. تره مې وویل څه زه به خپله لور د لیوني ورور زوی ته ورکوم؟ هغه چې په بټۍ کې کار کوي؟ هېڅکله هم نه، هېڅکله هم نه. تیږه به ورنه کړمه چې سر پې مات کړي. ګوره ورېندارې، که همداسې مقرر راځي نو هر کله راځه، او که زما د لور غوښتو لپاره راځي نو بیا بیخي را نشي. پوه شوې؟ مور مې په خوابدۍ سره خپل کور ته راغله. حمید چې مور ته وکتل نو پوه شو چې دوکاندار اکا مې له موږ څخه کرکه کوي. غږ یې پرې وکړ په خیر رالې مورې. هغې وویل ښه شي زویه. مورې خیر خو به وي که نه؟ هو زویه.
خیر دی. څنګه مور جانې داسې ښکاري لکه اکا مې چې خپه کړي که څنګه؟ مور مې وژړل. مورې ته ژاړې؟ نه خو څه وکړم، زه نه ژاړم خو زړه مې ژاړي. تره دې وویل زه مې خپله لور د لیوني زوی ته نشم ورکولی. اوهو نو ته دې خبرې ته ژاړې؟ اوس چې موږ د لیوني زامن یو الله تعالی خو را سره دی که نه؟ ته زړه مه خوابدی کوه، هغه کوم شاعر ښه ویلی دي که نه؟ ګل سوری سوری کړم د اغزو نه څه ګیله ده، ګل سوری سوری کړم د اغزو نه څه ګیله ده، خپلو پورو اوسم د پردو نه څه ګیله ده. چې تره مو داسې کوي نو پردي څه ملامت دي؟ په هغو حالاتو اوس هم دردېږم چې هر خپل کره تلو نو حمید ته به چا لور نه ورکوله. خو مشرانو رښتیا ویلي، که د الله تعالی په درګاه کې یوه لاره بنده وي نو لس نورې د رحمت خلاصې وي. د حمید د کوچنیوالي ملګری عصمت نومېده. هغه هم د خپلې کورنۍ سره د افغانستان نه پاکستان ته مهاجر شوی و. مور مو هغوی کره په جرګه لاړه. چې ورسېدو د عصمت کورنۍ زموږ دروند استقبال وکړ. مور مو په ډېرې سختۍ د جرګې خبره ور یاده کړه. عصمت وویل بس ترور جانې، زه حمید ښه پیژنم، هغه زما د کوچنیوالي یوازینی ښه ملګری دی. زه به خوش قسمته یم چې ستاسو سره خپلوي وکړم. مور مې د عصمت له ښه برخورده متاثره شوه. د هغه په څېره کې خپل زوی ارمان ولیده. له خوښۍ یې د هغه په سر لاس کش کړ او ښکلی کړ. هغه مې مور ته وویل په اوله اونۍ کې زما واده دی او په دوهمه اونۍ کې به تاسو ته د کوژدنې دستمال درکړم. سمه ده زویه انشاءالله. هغه لومړی خپله کورنۍ په خپلې خوشحالۍ ونازوله او په دوهمه اونۍ یې موږ ته دستمال راکړ او د وخت په تېرېدو سره مو سم واده هم وکړ. مور حمید ته وویل خسرګنۍ ته دې بلنه ورکړه چې موږ ورته ډوډۍ کړي. حمید ځواب وکړ او په بله ورځ هغوی راغلل. شپه یې تېره کړه، په سبا بیرته لاړل. په کلي او ښار کې آوازه خوره شوه چې مهاجر به له پاکستانه ویستل کېږي. د حمید لږه موده کېده چې واده یې کړی و. یو ټریکټر والا سره مزدور و. پخې خښتې به یې بارولې. د ورځې دیاړي به یې شپېته کالدارې ورکولې. د پاکستان پولیسو حمید له ټریکټر څخه ښکته کړ او سمدستي یې تاڼې ته یوړه. حمید 15 ورځې بندي و. پولیسو 15,000 روپۍ غوښتې. موږ چې د مزدورۍ پیسې سپما کړې وې ټولې 15,000 کېدې. نور مو له ټیکهداره واخیستې او حمید مو پرې خوشې کړ. څو اونۍ تېرې شوې، د ښوونځي مدیر فیس غوښتو خو کور کې به د پیسو درک نه و. حمید وویل وروره نور ښوونځي ته مه ځه. مور مې وش وکړل زویه ستاسو په نصیب کې تعلیم نشته. او مې ویل خیر دی مورې، هغه بوجۍ مې راکړه چې وختي لاړ شم. پوهېږي ولې؟ ټول دوکانداران سهار وختي خپل دوکانونه جارو کوي، نو کاغذونه ښه ډېر وي. د هغې په سترګو کې اوښکې وې. اوښکې مې ورته پاکې کړې. په وړو سلګو یې وویل په مخه دې رڼا شه زویه. تر 11 بجو پورې وګرځېدم. مکتبونه رخصت شو. زده کوونکو منډې وهلې. د سړک غاړې ته ودرېدم. بوجۍ مې کېښوده. د یوې شېبې لپاره د هغوی په ننداره شوم. زړه مې د درد څړیکه وکړه. خپل تنکي لاسونه مې لپه کړل. یا الله ای زما ربه، ته مې ښوونځی بیرته په نصیب کړې. یا الله تل خو به کاغذونه نه ټولوم، بیا خو به
زما که نه. 2 زده کوونکي مې تر څنګ ودرېدل. یوې وویل اوهو خان تو سے اسکول نہیں جاتی ہے؟ اے خانه ته ښوونځي ته نه ځې؟ سر مې د نه په بڼه وښوراوه. هغوی بکسې شاته واچولې او په منډو شو. زه هم مسک شو. پوجې مې په شا کړه او لاړم. تر ماښام اذانو پورې مې 2 پیرې ګودام ته یوړلې. ګودام والا 11 کالدارې راکړې. حمید او عاقب هم راغلل. هغوی وویل یو به کور ته لاړ شو او 2 کسه به د شپې تر 12 بجو پورې کاغذونه ټول کړو. عاقب راته وویل حمید لالا دې کور ته لاړ شي، زه او ته به کاغذونه ټول کړو، څنګه دې خوښه ده؟ او مې ویل سمه ده وروره. حمید مو رخصت کړ او موږ د کاغذونو په ټولولو شروع وکړه. د اسلام آباد لوی ښار تر نیمې شپې وروسته بند شو. لاړو ګودام ته. ګودام والا کاغذونه وتلل. 48 روپۍ کېدې رایې کړلې. د ژمي شپې وې، سخت ډیر ساړه مو کېده. ګودام والا ته مو وویل کاکا زموږ کور لرې دی، که تاسو نه خفه کېږئ نو او موږ به نن شپه په کاغذونو کې تېره کړو. هغه وویل نه داسې نه کېږي، دلته پولیس ګزمه کوي، ستاسو ذمهواري نشم کولی. ورته مو وویل موږ به له هغو پټو اوسو او سبا مو چې څومره کاغذونه ټول کړل هغه به تا ته راوړو. وی منله. وی ویل سمه ده. سړو نیولی وم. غاښونه مې یو له بل سره کړسېده. عاقب واورېده او وی ویل هی وروره په تا خو لړزه راغلی، راځه چې کاغذونو کې پټ شو. و مې ویل وای وای سمه ده نو، یخه شپه او په کاغذونو کې. ای اسیره خانده مه. وای وای سمه ده نو، یخه شپه او هغه هم په کاغذونو کې. ای اسیره خانده مه. ګوره بیا ما ته ژړا راځي. دې نرمو کاغذونو کې په رښتیا هم یخني نه کېږي د سړي. ولې په کاغذونو څه شوي؟ په دې نرمو کاغذونو کې په رښتیا هم د سړي یخ نه کېږي. سمه ده، راځه چې پکې دننه شو. اخبارونه مو په سر را واړول او ویده شو. سهار وختي مو لمونځ وکړ، بوجېګانې مو په شا کړې او باړه مارکیټ ته ننوتو. بیرته چې ترې راووتو یو نا آشنا هلک چې عمر یې عاقب ته ورته و له بوجۍ سره یې کش کړم. ویل مې څه دي؟ بل راغی، هغه هم کش کړم. د عاقب ورته پام شو. خپله بوجۍ یې لکه د چپن پرې خطا کړه. دا بل یو یې چې په افغاني سوک وواهه نو نور یې وروسته ونه کتل او وتښتېدو. له خوښۍ مې وخندل. آفرین عاقبه، آفرین، زړه دې راته سم یخ کو په دې. او که نه یاره تا به پازابوي او زه به یې ګورم. وایم سم کار دې وکړ، د مور شودې دې شه. د ماسپښین اذانونه وه. په څنګ کې مو ښکلی جومات و. عاقب وویل زه دلته لمونځ کوم، ته د باندې کاغذو سره کښېنه. ومې ویل سمه ده وروره، ورځه. د عمومي دروازې تر څنګ کښېناستم چې پوډریان مو کاغذونه پټ نه کړي. 1 بجه وه. د ښوونځي زده کوونکي په ډله روان وه. بیا مې زړه ودردېدو او په ناهیلۍ مې سر ښکته کړ. څوک ودرېدو. د سیوري په لیدو یې پوه شوم چې په څنګ کې مې ولاړ دی. ویل یې زویه. سر مې پورته کړ. کتل مې په ونه دنګ سړی ولاړ و. ویل یې ولې ته مکتب ته نه ځې؟ لږ څه مات او ګډ په اردو پوهېدم نو ځکه خو مې ځواب هم مات او ګډ ورکړ. نه 1 میاشت کېږي پرېښی مې دی، خو د وخت په تمه یم. څه مشکل لري؟ او
کاکا اقتصادي مشکلات دي. هغه جیب ته لاس کړ، لسګونی راویست. دا واخله. مننه کاکا، نه یې اخلم. ګوره ته زما د زوی په څیر یې، هیله کوم دا واخله. زیاته یې کړه، که ته یې وانخلې نو خفه به شم. ستا په څیر زوی مې درلوده، هغه رانه ورک شوی دی. ته مې ولیدې نو زړه مې در باندې خوږ شو. اوس خو یې واخله که نه. د هغه په حال خفه شوم. نور مې څه ونه ویل. د هغه زوی چې هر چیرې وي الله تعالی دې ورته ژر پیدا کړي. عاقب له جوماته راووت. زه ننوتلم او هغه د کاغذونو تر څنګ کېناست. لمونځ مې وکړ، بیرون ووتم. عاقب ته مې لسګون ورښکاره کړ. هغه وویل دا دې د کومه کړ؟ یو مسلمان و هغه راکړ، ما ترې نه اخیسته، خو ټینګار یې وکړه، ویلې چې د زوی په څیر مې نو ځکه خو مې ترې واخیست. هغه وویل ښځه سمه ده، ښه دې وکړل. دواړه وږي وو. په 2 روپو مو ډوډۍ واخیسته، هغه مو وخوړله او په 5 روپۍ مې مورجانې ته مڼې واخیستې. هغه هم ناروغه وه. ډاکټر ویل چې مڼې ورته زیاتې ورکوئ. پاتې 3 روپۍ مو د مزدورۍ پیسو سره یو ځای کړي. کله چې کور ته لاړو نو مور ته مو ورکړې. هغې دعاګانې وکړې. زامنو، ستاسو عمر د ښوونځي دی او تاسې کاغذونه ټولوئ. ما وبخئ. ما غوښتل تاسې د نورو په څیر باسواده شئ. یو یې ښوونکی او بل یې ډاکټر شئ. سترګو کې یې اوښکې راغلي، خو نصیب مو ډېر خراب دی. زما نازولو. ومې ویل مورې، الله تعالی به خیر کړي، ته فکر مه کوه، زه به ضرور ستا هیلې پوره کوم. ته ټیکهدار لږې پیسې پاتې دي، چې خلاصې شي نو بیا به له خیره ښوونځی شروع کوم. لاسونه مې ورته ښکل کړل. اوړی راغی او د خښتو سیزن شروع شو. حمید او عاقب هم د خښتو کار شروع کړ. خپله ښار ته لاړم. په هغه سړي مې سترګې پرېوتې د چا چې زوی ورک شوی و. څنګ ته یې ورغلم او سلام مې ورته وکړ. هغه جواب راکړ، وعلیکم السلام. په خیر خو یې په ځیر ځیر یې راته وکتل. ته هماغه هلک نه یې؟ ومې ویل هماغه یم. اوس هم کاغذونه ټولوي؟ هو کاکا. نه، ته به اوس کاغذونه نه ټولوي، بلکې ته به جوس خرڅوي. هغه چې زه درکوم ګټه یې ستا او خپل قیمت یې ما ته راکوه. هغه څنګه؟ زه خو پیسې نه لرم. ته صبر وکړه، زه راځم. هغه واورې پسې لاړ. چې کله یې راوړله ژر ژر یې میده کړه او په کولر کې واچوله. بیا یې جوس هم ور واچاوه. د 2 دقیقو لپاره یې دمه ورکړه او بیا یې وویل اوس لاړ شه، د لارویو په هډه کې دا خرڅوه. خوشحاله شوم. ومې ویل سمه ده. لاړم، ټول مې ورته خرڅ کړ. بیرته چې راغلم 10 روپۍ مزدوري یې راکړه. ویل یې سهار ښوونځي ته ځه او ماسپښین جوسان خرڅوه. خوږو مینهوالو، د مورې ته مې په زړه کې ناول 6مه برخه همدومره وه. تر بیا چې د 9مې برخې په وړاندې کولو سره زه هاجره مراد ستاسې چوپړ ته حاضرېږم. تاسې په لوی او مهربانه خدای سپارم. پاک الله مو مل شه. د خدای په امان. مینوالو، د پوره ناول اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. هیر مو نشي، 2مه برخه هم ډېر ژر چاپېږي. که تاسو پاتې برخې نه یې اورېدلې، په ډسکرپشن کې موږ لینک ورکړی دی. مورې ته مې زړه کې همدغه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او هغه د زنګ بټنه ضرور وښئ چې پاتې برخې یا د نوې معلوماتو څخه تاسو هم خبر شئ. دغه ناولونه به ستاسو په ژوند کې مثبت رول ولوبوي. یادونه، که چیرې ستاسو په موبایل کې دغه یوټیوب چینل نه راښایي نو په سرچ بار کې تاسو ولیکئ 0 یا 9 په دغه نمبر سره تاسو کولی شئ ډېر زر دغه یوټیوب چینل پیدا کړئ.